بسم الله الرحمن الرحیم. نن به د کورلډرا کې موږ یو سمپلی یو فیسبوک پروفایل ډیزاین جوړو چې په کورلډرا کې څنګه موږ یو نارمل د فیسبوک دپاره د پروفایل ډیزاین څنګه ډیزاین کولی شو. نو د دې دپاره راځو د هر څه نه مخکې اول باید موږ د پروفایل سایز موږ ته باید معلوم وي چې څو په څو کې اوسي. نو د هغه دپاره راځم نیو ډاکومنټ ته. نیو ډاکومنټ کې به د سایز دپاره راځم اول څه کوم نور هر څه موږ سره سیټ دی RGB کلر ده. نو دغلته به دا انچ به زه څه ته غواړم پکسل ته غواړم چې ځکه چې ماته د فیسبوک د پروفایل سایز ماته په پکسل کې معلوم ده. صحیح ده. نو د فیسبوک پروفایل چې دا موږ سره بارې موږ سره 3600 پر 3600 ده. صحیح ده. 3600 پر 3600 پکسل ده. ریزولوشن فی الحال موږ سره صحیح ده. اوکې و هم موږ سره به د فیسبوک سایز د فیسبوک د پروفایل سایز په اندازه به موږ سره څه شي یو لیاوټ موږ سره څه شي خلاص شي. نو راځم څه کومه ډیزاین تیاروم. ډیزاین کوم څه ډیزاین ما الریډي یو ډیزاین انتخاب کړی ده. صحیح ده. د فیسبوک پروفایل لپاره د هغه دپاره چې هغه ډیزاین زه د کورلډرا صفحې ته راوړم. نو د هغه دپاره موږ د امپورټ نه کار اخلو. امپورټ به څنګه کوو؟ موږ راځو دلته رایټ کلیک کوو په ورک سپیس باندې. دلته به نارملی امپورټ باندې کلیک کوئ. کنټرول آی شارټکټ ده تاسو ته معلومه ده. نو راځو دلته سمپلی څه کوو دغه ډیزاین به موږ سره څه کوو نن به دا ډیزاین جوړ کو ډیزاین. نو سمپلی دغه ډیزاین به نن جوړ کو په کورلډرا کې څنګه کولی شو موږ فیسبوک پروفایل ډیزاین جوړ کو. صحیح ده. نو دومره سمپل ده ځکه چې کوم تیر ټولز موږ ویلي په هغه ټولز باندې تقریبا په هماغه ټولز باندې جوړیږي. صرف یو څو سټیپه پکې اضافه دي چې هغه به په دغه ویډیو کې کلیر شي. نو راځو د هر څه نه مخکې اول موږ شیپ اخلو. نو ورک پرنټ ایریا ته موږ ډبل کلیک راځو په شیپ باندې ډبل کلیک کوو تر څو پرنټ ایریا موږ ځان ته شیپ واخلي. نو د شیپ د اخیستو دپاره به راځو اول د دې د رنګ ورکو. د رنګ ورکولو دپاره را به شو دلته څه وکړو په دې باندې به دلته نارملي یو رنګ انتخاب کړو. اول شکل انتخاب بیا رنګ ورکو. صحیح ده. نو چونکې دا رنګ ډیر تیز ده د دې رنګ د دې پیکه کولو په خاطر را به شو دلته په دې دلته لاندې تاسو ګورئ چې د دې رنګ ډبی ښکاري. دې باندې به ډبل کلیک کړئ. صحیح ده. ډبل کلیک کوئ دلته به یو کلر پینل غوندې خلاص شي. نو دې کې تاسو کولی شئ چې څه کوئ دا رنګ اجسټ کوئ. صحیح کې مطلب برابر یې کوئ. نو راځو دلته به کلر ویوز. نو کلرز ویوز باندې به کلیک کوئ. نو اوس تاسو وګورئ چې مطلب د رنګ کوم رنګ سره دقیق ده. صحیح ده. نو غالبا لږ به دې طرف ته ورشو دلته به لږ څه میچ وکړي. نو غالبا دغه رنګ بس دا رنګ صحیح ده. صحیح ده. نو تقریبا هماغه رنګ ته ورته رنګ ده. نو اول موږ څه وکړه شیپ جوړ کړه. صحیح ده. تر څو دغه شیپ موږ سره ونه خوځېږي د هغه دپاره به څه وکړو دا به لاک کړو. د لاک کولو دپاره به پرې رایټ کلیک کوئ. رایټ کلیک دلته به تاسو ګورئ د قلف نشان ده دا به دې باندې به کلیک کوئ. نو دا شیپ موږ سره څه شي لاک شي. مطلب دې باندې هېڅ کوم کلیک تاثیر نه کوي. نو هر څه تاسو کلیک کوئ کلیک پې کار نه کوي. بیا د ان لاک کولو دپاره به بېرته رایټ کلیک ان لاک چې ووایي نو تاسو ګورئ شیپ انتقالېږي. نو راځم دا بېرته لاک کومه. صحیح ده. نو راځم اوس څه کومه دغه شیپ چې دا دغه مستطیل شیپ د کوم عکس چې پکې جوړ ده دا شیپ برابرومه. نو د هغه دپاره راځم څه کومه دلته نارملي یو شیپ اخلم. د شیپ د اخیستلو دپاره ما شیپ ټول باندې ډبل کلیک. صحیح ده. کلیک مې که راغلم دلته د دې آوټلاین سپین کومه تر څو موږ سره دقیق وښکاري ځکه چې بیکګراونډ موږ سره تور ده. شکل باید موږ آوټلاین شیپ آوټلاین باید موږ سره څه وسي سپینی. نو تاسو ته معلومه ده چې د دې دغه کوم هغه شیپ کنجونه چې دي دا لږ کرف غوندې دي. راځم شیپ ټول ته. په شیپ ټول کې موږ سره دا الریډي سلیکټ ده. نو را به شم شیپ ټول ته دغه کنجونه به یې لږ څه دې خواته را کرف کړم. صحیح ده. او لږ څه سایز به هم د دې چپ لاس ته اضافه کړم تقریبا هماغه ته ورته ده. صحیح ده. نو اوس راځم څه کومه امپورټ دغه تصویر چې کوم ده ورته امپورټ کومه. امپورټ راځم تصویر یو تصویر راخلمه. تصویر ما سره دلته شته ده. نو راځم دا
تصویر ده دې باندې ډبل کلیک کوم دغلته به وړوکی شانتې پیسټ کوم صحیح ده نو دا تصویر هم دلته راغی اوس راځو دا تصویر د دې شکل په منځ کې څنګه راولو نو دې ته پاور کلیپ وایي صحیح ده نو څنګه کولی شو چې یو شکل یو تصویر د یو شیپ یا د یو چوکاټ په منځ کې برابر کو نو د هغه دپاره راځم څه کوم په دا په دې عکس باندې به څه کوي رایټ کلیک به کوي صحیح ده رایټ کلیک په رایټ کلیک کې به راشئ دلته به څه وکوئ دلته یو پاور کلیپ انسایډ مطلب تاسو کولی شئ چې څه وکئ یو پاور کلیپ نه کار واخلئ نو پاور کلیپ چې ما کله په پاور کلیپ انسایډ پریم باندې کلیک نو داسې یو پوینټر ته جوړ شه نو غواړئ چې مطلب دغه شکل کوم دغه تصویر کوم شکل په داخل کې پیسټ کړئ نو زه وایم چې دغه سپین نو تاسو به راشئ دلته په دې باندې نارملی یو کلیک وکئ نو تاسو کله کلیک وکړئ نو داسې یو عکس به پکې برابر راشي او دلته به یو وړوکې غوندې ریبن هم راشي چې د دې مطلب دا ده که چېرته تاسو غواړئ دغه عکس صحیح دقیق نه راغلی غواړئ چې لږ کم و زیات کړئ د هغه دپاره به هلته ایډیټ باندې کلیک کوئ نو تاسو وکته چې داسې یو وینډو به پکې خلاصه شي د دې کې به سایز غواړئ تصویر اجسټ کوئ ښه صحیح برابر یې کوئ نو غالبا تصویر پکې برابر ده دلته فینش باندې کلیک کړئ نو موږ سره څه شو تصویر موږ سره څه راغی برابر راغی نور پاور کلیپ ځان ته ویډیو ده ځان ته کلاس ده نو دغه پاور کلیپ به صحیح په دقیق باندې کلاس ورته اخلو فی الحال همدغومره بس ده په آینده کلاسونو کې به پاور کلیپ باندې وغږیږو صحیح ده نو صرف یو پاور کلیپ طریقه وه شارټ طریقه وه چې څنګه دغه دلته زمونږ پاور کلیپ ته ضرورت چې څنګه کولی شو دغه تصویر په دې شیپ کې مونږ برابر راولو نو مونږ پاور کلیپ نه کار واخیسته صحیح ده نو پاور کلیپ باندې تاسو زړه مه تنګوئ چې مطلب څنګه پاور کلیپ دلته ډایرکټ تاسو دا تصویر د دې شیپ په داخل کې راوسئ نو هغه ځان ته طریقه ده نو په آینده کلاسونو کې به پې کار وکړو انشاءالله نو اوس راځم څه کومه دا لین برابروم دا موږ سره نارمل یو شیپ ده دې ځای نه شیپ اخلم نو د ځای نه نارملي څه کومه ډریک کومه لږ معمولي دومره برابر دومره تقریبا بس به او دې ته څور رنګ ورکومه آوټلاین ورته لرې کومه صحیح ده دې باندې ډبل کلیک کومه ډبل کلیک یو ځل بیا د کلر ویو باندې کلیک کومه صحیح ده لږ څه ډارک کلر د تیارې ته ورته رنګ ده نو دغه رنګ به تقریبا زه صحیح به صحیح دلته به اوکې پې وهم نو تاسو ګورئ چې دا رنګ او دا رنګ څه شي یو شی شه نو اوس د دې شپ دې طرف ته هم ضرورت ده نارملی د موږ د کاپي پیسټ دپاره د ماوس په طریقه باندې دې نه څه کومه ماوس باندې رایټ کلیک لیفټ کلیک په چق نیسم او دې خواته یې راکاږم او دلته ډایرکټ ورته رایټ کلیک کوم چې موږ سره څه شي کاپي شي او دې ځای نه دا سایز یې لږ ورته وړکی کومه نو تاسو وګورئ چې دې ته تقریبا ورته ده لږ به څه را دې خوا کوم صحیح ده راسته لاسته به لږ وخوځوم دلته تقریبا صحیح به صحیح ده نو اوس راځم اوس یو سپین لاین را کوم د هغه دپاره هم څه کوم یو شیپ راخلم شیپ یو وړوکی شیپ چې بر به یې ډېر وړوکی او دې ځای نه ورته دا سپین رنګ ورته وکړم آوټلاین ورته ختموم نو چونکې دا لږ نری دلته به دا لږ رازوم کړم دې ځای نه به یې دا لږ زر یې څه کړم دا بر به یې وړوکی کړم دومره بر یې بس ده صحیح ده نو راځم څه کومه نو اوس دې سره میچ کومه لږ څه نور هم ډبل ده لږ به یې نور هم وړوکی کړم نو تقریبا دې ته به ورته وي صحیح ده دا مو شو اوس راځم څه کومه دغه دوه بکسونه واړه واړه جوړوم چې یو سپین ده یو سور ده دا به لږ څه رازوم کوم دغومره زومینګ یې بس ده ښه راځم یو سور بکس جوړم دغه دپاره نارملي دا شیپ راخلم دلته به یو دا شیپ جوړ کړم صحیح ده رنګونه مې سور تیار اخیستي دي دې ځای نه به دا سور رنګ ورته کلیک کړم صحیح ده ما تیار رنګ کلیک کړی ده اخیستی ده خو چونکې دا سایز لږ زیات ده او اول به آوټلاین ورته نن کړم رایټ کلیک به پرې وکړم د دې شیپ آوټلاین به ختم شي لږ به یې وړوکی کړم صحیح ده دومره به بس لږ ځکه چې دا موز استعمالوم ویل استعمالوم د زومینګ دپاره ده صحیح ده چې موږ ته دقیق څه وشي ډیزاین وشي او اوس راځم د دې کاپي اخلم
تاسو کولی د کیبورډ نه کنه کنټرول سی او کنټرول وی هم کولی شئ خو د اسانه طریقه موږ سره د ډیزاین د وخت د بچ کولو دپاره نو څه کومه لیفټ کلیک په چک نیسم دلته ورسره ډایرکټ رایټ کلیک وهمه چې موږ سره کاپي جوړه شي دې ځینې لږ سایز یې کموم او دلته آوټلاین ورته شیپ ته رنګ سپین ورکوم او لږ څه دې خواته څه کومه انتقالوم نو تقریبا دا ځای ورته صحیح ده نو اوس راځم څه کومه دې ایریا ته راځو صحیح ده د دې دپاره بیا هم راځم څه کومه شیپ دا ډیزاین ټول د شیپ انتقال ده مطلب شیپونه څه کوي ځای په ځای کوی شي مطلب یو ځای ته انتقال کو بل ځای ته انتقال کو تاسو کولی شئ چې اسانه طریقه باندې شیپونو د انتقال او د یو ځای کولې په هغه باندې موږ سره یو څه کې یو نارمل ډیزاین تیاریږي نو راځو دغه سور باکس جوړو صحیح ده نو دې ته ورکوم سور رنګ لږ به یې ووړ کړم صحیح ده ډېر وړ کې شه لږ به یې برې لږ زیات کړم دغومره غالبا صحیح به وي صحیح ده بیا راځم دلته یو بل شیپ اخلم لږ به یې دې ته صحیح څوکه په څوکه یې کړم اوس اول به یو رنګ ورکړم صحیح ده راځم دلته صحیح ده او لږ څه دې خواته به یې برابر کړم نو دا اوس راځم دلته اوس د الاینمنټ نه کار اخلو رایټ دا شیپ ته دې شیپ لیفټ سایډ ته الاین کوم نو دې تیار کلک د شیفټ په شیخ نیسم او دا بل شکل ورسره انتقال کلیک کوم او څه کوم کیبورډ کې ال بټن پریس کوم تر څو موږ سره څه شي نو تاسو وګورئ الاین شول دا دواړه څوکه په څوکه شوه او دواړه سلیکټ دي څه کوم آوټلاین ورته نن کوم نو تاسو ګورئ فکر کوئ لکه چې مطلب یو شیپ ده خو چونکې یو شیپ نه ده ښه بل موږ سره څه ده د سپین لاین ده دا به کاپي او دلته پیسټ صحیح ده او لږ څه دلته به برابر راولم او دا هایټ به لږ زیات کړم او دا به سپین فیل کړم آوټلاین به نن کړم صحیح ده او دا باکس به راواخلم دلته به یې څه کړم کاپي کړم او لږ څه دلته به انتقال کړم تقریبا دا ځای ورته صحیح ده صحیح ده ښه بل موږ سره دا باکس دلته هم ضرورت ده دلته ضرورت ده او دا آوټلاین موږ سره دلته ضرورت ده راځم دا لږ رازوم کوم چې دقیق راشي زومینګ دپاره د ویل نه استفاده کوم دا دلته بره کنټرول زیډ وهم بېرته چې دقیق راشي ښه او د دې رنګ موږ سره څه ده سور ده سور رنګ مې ورکړه صحیح ده او تقریبا دې ته ورته راغی لږ به د سایز به یې لږ ورته وړ کړم ښه اوس نارمل راځم سټار دپاره دلته راځم شیپ صحیح ده موږ سره دلته زیات شیپونه دي دلته کامن شیپس صحیح ده او دلته به څه کومه کم شیپ سټار به دلته چېرته پروت اوسي نو زه ګورم دلته نارملي چې سټار موږ سره چېرته پروت ده یا دلته موږ سره ډایرکټ شته هم دلته سټار خپل دا سټار موږ سره ډایرکټ شته صحیح ده راځم دلته یو وړوکی سټار کنټرول نیسم چې صحیح دقیق راشي دې ته سوري فیل کوم آوټلاین ورته نن کوم او د کاپي دپاره لیفټ کلیک په چغ کنټرول ورسره چې لاین یو لاین نشي او رایټ کلیک ورسره کوم کنټرول ار وهمه تر څو هغه عملیات تکرار شي صحیح ده دا څلور هغه دي سټار همدومره به یې هغه صحیح ټول سلیکټ کوم آوټلاین ورته نن کوم او لږ څه کوم دې سایډ ته را انتقالوم نو تقریبا زمونږ ډیزاین برابر ده راځو سپین ایریا یې جوړو نو راځو دلته دلته به څه وکړو یو سپین شیپ واخلو آوټلاین رنګ به ورته سپین کړم آوټلاین به یې ورته نن کړم صحیح ده ختم به یې کړم نو تاسو که تقریبا همدې شکل ته ورته ده او بل یو شیپ بیا راخلم او دلته به څه وکړم یو سور ته ورته رنګ جوړوم شیپ آوټلاین دلته به رنګ سور به فیل کړم او آوټلاین به ورته نن کړم صحیح ده او لږ به یې وړوکی کړم صحیح ده
او بل دا به کاپي کوم صحیح ده نارملی کاپي او دلته رایټ لیفټ کلیک په چې رایټ کلیک ورسره کوم او آوټلاین ورته څه کوم چې هلته کاپي شو دلته ورته شیپ څه کوم اندار ریټ صحیح ده او دا به لږ وړوکی کوم دلته څه کوم برابر کوم تقریبا او د دې سایز به هم لږ شانتې وړوکی کوم دلته به د دې سپین شیپ سایز لږ زیات کوم ورسره د دې سوره هم نو تاسو وګورئ چې تقریبا هماغه څه ده شیپ ده خو دا دواړه دلته څوکه په څوکه دي باید هم دا هماسې دقیق راشي دلته به وړوکی کوم دلته دغومره ځای به یې بسي صحیح ده نو ټچ دی دا چې دا شیپ ده دا ځان ته شیپ دار یو ځان ته شیپ ده صحیح ده خو څرنګونه یو شي ښکاري لکه چې مطلب ټول یو شیپ ده ټول یو شیپ نه ده ښه بل موږ سره راځو ټکس ته ټکس راخلم یو ټکس دلته راخلم صحیح ده نو دا د یوټیوب چینل لپاره ما جوړ کړی چې مطلب یوټیوب چینل واین کوډ ده سبسکرایب لرن مطلب سبسکرایب کې او زده کړه وکړئ نو لیدونکو خپل ملګرو سره دا چینل شریک کړئ تر څو د هغه ملګري غواړي CorelDraw زده کړي نو تاسو ورسره د دې زما چینل ورسره شریک کړئ ښه راځو نارملي د ټکس دپاره دا ګورئ ټکس ټول نه کار اخلو صحیح ده درسونه را روان دي فی الحال د پروفایل د ډیزاین په خاطر دلته موږ نارمل ټکس او دلته نارمل دلته په ټکس ټول کلیک کوئ او دلته په هر ځای کې تاسو غواړئ چې ټکس ولیکئ همالته کلیک کړئ نو زما څه ده دلته پکار ده نو ای باندې مې پریس کړه او دلته مې راواخیسته نو دلته راغلم څه کوم نارملی څه لیکم ورته یوټیوب چینل صحیح ده او دا لږ وړ کوم دغومره به بسي او څه کوم سپین رنګ ورکوم هلته پک ټول بیا سپین رنګ ورکوم صحیح ده او دې ځای نه به څه کوم لږ بیا بولډ کوم صحیح ده بولډ په میسورډ کې موږ ویلي چې د ډبل والي لپاره استعمالیږي د خط د ټکسټ نو دلته تقریبا دا ځای ورته صحیح ده ښه بل دلته د دې کاپي راخلم کاپي دپاره څه کوم بیا هم رایټ کلیک پریس او لیفټ کلیک پریس او رایټ کلیک ورته ډایرکټ کوم او دلته به رنګ ورته سور کوم او دا به لږ دلته به څه کوم وړوکی کوم د دې شیپ سایز به لږ څه زیات کوم چې دلته بې ضرورت کېږي دا ځای صحیح ده او دلته به نارملي څه کوم او به لیکم کیپس لاک آن چې غټ تورو باندې ولیکم OYN کوډ صحیح ده او دغه تیر به هم دلته ورسره اضافه کوم ښه بل څه ضرورت دلته د پښتو دپاره څه وکړئ اول باید دلته پښتو یا دري کیبورډ ځان سره ډاونلوډ کړئ صحیح ده په وینډوز له طرف صحیح ده په وینډوز کې دلته به لاړ شئ لنګویج ته صحیح ده دلته سټارټ مینیو ته سټارټ بټن باندې به کلیک کړئ سټارټ مینیو به راشي دلته نارملي سیټنګ باندې راشي لنګویج صحیح ده نو لنګویج به څه کوئ تاسو ډاونلوډ کړئ نو کومې لنګویج چې ډاونلوډ کړي دلته راځي صحیح ده نو ما انګلیش او دري ډاونلوډ کړي دي صحیح ده نو دې ځای نه تاسو اول به لنګویج سیټ کړئ صحیح ده او بیا به راشي ته ټکسټ تر څو چې په CorelDraw کې موږ څوک پښتو خط ولیکو دلته به راشي ټکسټ او د ټکس دپاره بلته د ټکس خپل سیټنګ ده صحیح ده سیټنګ کې به دلته په کرکټر باندې دلته به کلیک کې او دلته وړوکې د څه ده د سیټنګ علامه ده دې باندې به کلیک کوئ صحیح ده کرکټر په کرکټر کې به دلته نو دلته کرکټر دلته یو سیټنګ داسې یو علامه راځي دلته به کلیک کوئ صحیح ده او دلته ایشیا به کلیک کوئ نو مطلب بعضې خطونه په هر سافټویر کې د کله کوم خطونه چې د رایټ سایډ څخه لیفټ سایډ ته لیکل کېږي نو هغه مطلب ایشیا ملکونه دي اکثره استعمالیږي او کومه چې د لیفټ نه رایټ ته ځي نو هغه د یوروپین کټګوري کې راځي نو هغه دلته یو داسې دې ته ورته آیکن راځي هغه هلته به کلیک ایشیا به کلیک کوي صحیح ده نو چونکې ما سیټنګ کړی ده نو دلته به تیار زه راځم څه کوم دلته به کلیک کوم
یو دفعه به دا ټول دغه به یو صفحه کم دلته به څه ولیکم نارملي زمونږ ډیزاین دلته په کار ده پښتو کیپس لاک به بند کړم او دلته به ولیکم څه پښتو صحیح ده او دلته به کلیک کړم دا زمونږ د چینل نوم ده او دلته څه کوم سایز به یې لږ وړ کړم او دلته به رنګ ورته سور کوم دی دا ډارک رنګ به ورکړم چې لږ صحیح دقیق وښکاري صحیح ده نو بل پاتې شوه دا لیکایي دپاره به راشم دلته سمپل دلته به کلیک کړم او دا کیبورډ به انګلیش ته بدل کړم نو دلته به صرف یو د انګلیسي کوډ ده صحیح ده او دلته به ډایرکټ یو سپین رنګ ورکړم لیکایي ته نو there is صحیح ده صرف there is مې ولیکه دا به لږ غټ کړم دلته سایز به لږ ورکړم او دلته به او دا به لږ بولډ کړم صحیح ده او دا به کاپي پیسټ او دا به څه کړم دلته به د دې په ځای ولیکم no failure you او دا به م لږ وړ کړم صحیح ده او دا به ټول سلیکټ کړم دې ځای نه به یو رنګ ورته انتخاب کړم او دا به هم ورته همدې ته ورته کاپي پیسټ او دلته به صحیح ده دا به ټول سلیکټ کړم او either win or learn لږ به د دې سایز وړوکی کړم دومره سایز به بسي صحیح ده او دا به درې واړه سلیکټ کړم کیبورډ کې به ووایم چې لیفټ ته الایند سي ښه دا مو شو اوس دغه یو نارملي یو شیپ ده دلته به واخلم دا شیپ سور شیپ به واخلم صحیح ده ځکه چې دا هم سور ده دلته به رنګ ورکړم سور او دلته به سایز به یې لږ وړکی کړم او دلته به آوټلاین ورته نن کړم او تیار دلته ما خط لیکلی ده دا به راواخلم دلته به یې پیسټ کړم صرف دا لیکایي به یې بدله کړم صحیح ده خپل نوم صحیح ده کیپس لاک یو دفعه ان کړم چونکې په غټو تورو باندې لیکم د انګلیسي عمر نصري صحیح ده راځم دا به لږ وړ کړم د شیپ ته به تقریبا برابر کړم لږ به د دې سایز لږ نور هم وړکی کړم صحیح ده او دې ځای نه به څه کړم رنګ به ورته سپین کړم نو تقریبا زمونږ څه شو ډیزاین برابر ده او دلته یو وړوکی نری لیکه شیپ ده دا به هم دلته وړوکی ورته ورواچوم صحیح ده دې دلته برابر کړم صحیح ده او رنګ به ورته آوټلاین به ورته څه کړم رایټ کلیک کولو سره سپین کړم او چونکې دا لږ ډارک ده دا به دغه رنګ ورته انتخاب کړم او پیک ټول بېرته به دا شیپ سلیکټ کړم پی به پریس کړم چې د پیج سینټر کې راشي نو تاسو وګورئ چې مطلب دا یو نارمل ډیزاین و موږ څه برابر کړ نو کورلډا کې ډېر نارمل ډیزاین تاسو خپل د خوا کې ما خو یو سمپل ډیزاین که تاسو نور هم د دې څخه ښکلی ډیزاین کوئ نو دا یو سمپل ډیزاین و چې موږ په دې کلاس کې واخیسته چې تاسو ما ویل چې زما ملګري دوستان په دې بور نشي مطلب ستړي نشي تر څو مطلب د څرنګه کلاس تاسو پر مخ بیایي چې ډیزاین پکې نشته دا ټولز په ټولز راځئ نو زموږ ذهن په صحیح نه خلاصېږي نو یو ملګري هم په کمنټ کې دا پوښتنه کړې وه نو دا یو سمپل ډیزاین و دې باندې تاسو کار وکړئ تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان